دغه شپه هم موږ تر ناوخته سره ناست وو. سبا ته د ورځې 12 بجې وې چې اختر محمد او زما ورور بهادر خان دواړه کوټې ته راننوتل. زما چې په بهادر خان سترګې ولګېدې نور په ځان پوه نه سوم. په غېږ کې ور ولوېدم او په زوره چیغې مې له خولې وختې. زموږ دواړو په ویره او ژړا هغوی حیران پاتې وو. هغوی هم را سره اوښکې توی کړې. ښه په ډېره شېبه مو سره وژړل. اوښکې مې وچې کړې او سون مې په ځای سو. بیا مې بهادر خان ته په غټو ور وکتل. هغه هم رانه سترګې نه اړولې. په دې وخت کې د اختر محمد مشر ورور لالا وویل: بس دی خورې مه ژاړه، ته باید وخاندې، خوشحالي وکړې چې دوباره دې د خپل ورور سره ملاقات وسو. دا د خوشحالۍ ځای دی. رښتیا چې څه شېبه وروسته موږ دواړو سره بیا غاړې وتلو او دا ځل په خندا سو. هغوی درې واړو هم را سره وخندل. سمدستي مې له وروره پوښتنه وکړه. ما ویل: وروره، مور مې ژوندۍ ده؟ هغه وویل: هو شکر دی ژوندۍ ده، خو ستا په لیدو پسې یې سترګې ووتې. هغې ته مې ستا د راتلو څه نه دي ویلي، پټ ترې راغلی یم. صرف دومره مې ورته ویلي دي. ما ویل تر پېښوره ځم، ضروري کار مې دی، بیرته راځم. که مې خبره کړې وای خدای مه کړه زړه به یې چاودلی وای. ان دا چې هغه خو پخوا مړه وه. اختر محمد په منځ کې را ودنګل. ویلې خورې هوټل ته به ښکته سو چې مړۍ وخورو. موږ ټول هوټل ته ښکته سو. ډوډۍ مو سره وخوړه او بیرته دوباره کوټې ته راغلو. اختر بیا وویل: خورې که دې خوښه وي موږ درې واړه به بلې کوټې ته لاړ سو. تا او بهادر خان دواړه خپلې خبرې وکړې او د تګ پلان به وروسته راته ووایاست. هغوی د څنګ کوټې ته واوښتل. زه او بهادر خان ورور مې دوه په دوه کښېنستو. لومړی راته هغه وویل: خورې همدا نن د تلو پلان هم لرو، خو ته دې راته خپله کیسه ټوله وکړه. ما د کوټې دروازه کلکه کړه. ورور ته مې مخامخ په میز کښېنستم. هغه ته مې له سره ټوله کیسه تېره کړه. د خبرو په منځ کې هغه باندې خفګان زیاتېدی، تر څو چې تر دغې ورځې پورې مې ټولې خبرې ورته وکړې. کله چې زما خبرې پای ته ورسېدې هغه یوازې اسویلي له خولې وویست. بیا یې راته وویل: خور جانې، پلار مو تر اوسه نه دی پیدا سوی. غالب ګمان کېږي چې هغه به مړ وي. مور بیچارګۍ مې هم بوډۍ سوې ده او له خفګانه د مرګ په کور ده. نورې خبرې به په کور کې کوو، یوازې دې په اصلي جریان خبروم. غوږ کېده. ته د سیند غاړې کڅې شعر و چې پلار به یې د خلکو خټې کولې او ګلکار و، د هغه زوی تښتولې وې. هغه په هغې وخت کې قومندان و. موږ ته د کلي خلکو په درېیمه ورځ وویل چې شعر و ستاسې خور تښتولې ده. په هغه وخت کې موږ ورته څه نسو ویلی، ځکه د هغوی قدرت و. اوس د هغوی پخوانۍ د ظلم او ناروا دوره پای ته رسېدلې ده. 1 کال مخکې موږ پرې دعوا کړې ده. د کلي د سپین ږیرو په وړاندې مو محکمې ته راکش کړي دي. هغه خو منکر دی، وایي دا کار ما نه دی کړی. په هغه د ډېرو پورو نه دی. ځان یې تیښتې ته جوړ کړی دي، خو د تیښتې لار یې هم نیول سوې ده، ځکه چې ان تر پاکستانه پورې ټول مهاجر ورته په غوسه دي. خورې دا ښه کار وسو چې ته راغلې. هغه ویلي دي که چېرته په ما ثبوت سي بیا نو ما د ولس په مخ کې سنګسار کولی سي. دا اقرار یې په عمومي جرګه کې کړی دی. اوس به له خیره سره په پټه توګه کلي ته ځې چې څوک در باندې تر هغې وخته پوه نه سي. اوس به داسې وکړو چې په دربس موټر کې به لومړی پېښور او بیا جلال آباد ته ځو. اختر محمد دوی به په خپله مخه رخصت کړو. کور دې ودان وي، هم دومره پښتو او غیرت چې له تا سره کړی دی. د ټولو پښتنو نوم یې ساتلی دی. د احسان به تر مرګه هیر نه کړو. ما وویل: وروره رښتیا خبره ده چې اختر محمد را سره لکه د ورور غوندې خدمت کړی دی. زما په رښتیا سره دیني ورور دی او ما ته یې خور ویلي دي. له ده سره به تر مرګه خپله خور ولې پالمه. دغه شپه مو په هوټل کې تېره کړه. سهار ته له چای نه وروسته مې اختر محمد ته وویل: اختر جانه وروره، ستا خدمت له ما سره تر دې ځایه همدومره بس دی. نن به تاسې خپل کور ته ځي او موږ به خپل کور ته. هغه وویل: خور جانې، تر هغې به در سره یم چې ټول مشکلات یې نه وي حل سوي. پښتانه ملګري په لاره کې نه پرېږدي. دا د پښتو کار نه دی. یو ځای به پېښور ته ځو، بیا به لالا او دې کور ته ځي او زه به در سره یم. ما وویل: ورور جانه، بهادر خان راته ځینې خبرې کړي دي، زه باید په پټه توګه سره کور ته ځان ورسوم. هغه وویل: سمه ده،
په جلال آباد کې به زه درنه بیرته راستون سم، خو یوه خبره واوره خورې، ما له تا سره دومره څه نه دي کړي لکه تا چې زما د ژوند سختي راورکې کړې. تر څو چې ژوندی یم ستا نیکي او مرسته نه سم هېرولی، خامخا به دې په میاشت کې یو ځل پوښتنه کوم. زه ورته لږه موسکی سوم. ما ویل اختر جانه وروره، ګوره پام دې وي چې واده ته مې در وغواړې. هغه هم د مشر ورور له شرمه سر ټیټ ونیوی. ویلې ما سره دې د خورګلوي حق پاته دی، د دې ثبوت به زه ټول کام ته ورښیم. بدرخان له هوټله ووتې، یو پلاین کوچ یې در بس کړی و. ویلې راځئ چې ځو. له هوټله سره مو حسابي ختمه کړه او پېښور ته را روان سو. 2 بجې به وې چې په پېښور کې ښکته سو. په یو هوټل کې مو ډوډۍ وخوړه او سمدستي مو جلال آباد ته بل ګاډي ونیوی. لالا او لور یې دواړه خپل کور ته روانېدل. یو څه پیسې مې ورته ورکړې، هغه نه اخیستې، خو په ډېر زور مې ورته په جیب کې کښېښودې او کور ته ولاړل. موږ درې واړه جلال آباد ته روان سو. له تورخامه تیر سو. په مزي کې دغه وخت کې څه بندیز او سختي نه وه، بې له کوم تکلیفه جلال آباد ته ورسېدو. بهادر خان وویل دلته خو زموږ خپلوان په جلال آباد کې ډیر دي، مګر موږ باید په یوه سرای کې په یوه کوټه کې کښېنو، ډوډۍ به وخورو، ناوخته به د مازدیګر او ماښام ترمنځ حرکت وکړو، تر څو چې تورتم تیاره کې کور ته ور دننه سو. موږ باید څوک ونه ویني. اختر محمد وویل همداسې چې وسي ښه به وي. زه او بدر خان د یوه سرای په کوټه کې سره کښېناستو. اختر محمد ولاړی، له بازاره یې ډوډۍ او مالټې راوړې. په ګډه مو سره مړۍ وخوړه. تر څو چې موږ چای مای څښلې، مازدیګر څلو. بدر خان او اختر محمد دواړه ووتل. یو ترپالی موټر یې تر کلي پورې نیولی و. په منډه راغلل، بکسونه یې موټر ته وایستل. اختر محمد ته مې وویل اوس به سره خدای پامانۍ وکړو. هغه را نږدې سو، لاسونه یې را وړاندې کړل. ما یې لاسونه ور مچې کړل او په ژړا سوم. هغه هم ژړغونی سو. ویلې خورې زه به ډېر ژر ستاسې پوښتنه وکړم، اوس د خدای په امان. ما ویل ځه په مخه دې ښه سه، خدای دې ژوندی لره. زموږ موټر روان سو. اختر محمد په هډه کې ځان ته حیران پاتې سو. موټر په بیړه لاره وهله. د ماښام خړه لګېده چې موټر زموږ کلي ته ورسېدی. په خپل باغ مې له لرې سترګې ولګېدې. هماغسې د صبر ونې پکې د ماښام تورتم کې تورې ښکارېدې. لږ چې ور نږدې سو، په کلا مې سترګې ونښتې. په کلي کې لوګي پورته کېده. له خوښۍ نه مې له ځانه سره خبرې پیل کړې. ما ویل اخ دا خو زموږ باغ دی، زموږ کلی او کلا را ورسېده. بهادر خان را باندې پوه سو. ویلې خورې را ورسېدو. موټر د کلي په وسل ورتاو سو او زموږ د کلا نه وړاندې موټر په هغه ځای کې ودرېدی کوم چې د اشرارو قمندان تښتولی و، او په همدغه ځای کې ټوپکیانو په موټر کې په زور اچولی و. موټروان بیرته ستون سو. موږ په پوره چالاکۍ سره د خپلې کلا دروازې ته ځانونه ورسول. ورور مې د کلا دروازه وټکوله. څوک دروازې ته راغلی، دروازه یې خلاصه کړه. موږ ننوتلو، یوازې غږ وسو بهادر خان لالا ته یې. هغه زلمی هلک زما د کاکا زوی و، خو زه یې کله پیژندم. د خولې ستړی مچی راته وویل. وړاندې برنډه کې ګیس لګېدلی و، څو تنه په کټونو کې ناست وو. یوه غږ وکړه وه هلکه څوک دی؟ ویلې بهادر خان لالا دی. په کلي کې زما له راتګه بهادر خان هېچا ته څه نه و ویلي. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې برخې د الله په امان.